السلام علیکم. هیله لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ اوسئ. په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو د یو چا له آی ډي څخه د هغې مکمل معلومات، هغه چې هر ډول معلومات اوسي او د هغوی لوکیشن چې دی کوم ځای کې اوسیږي د هغه له آی ډي نه پیدا کړو. یعنې دا چې زه غواړم چې د یو کس آی ډي ما سره دی یا هم ما سره پرینټ دی یا پرینټ نه دی، مهمه نه ده چې پرینټ اوسي یا پرینټ نه اوسي. نو دا چې څنګه کولی شو د یو کس له فسبوک آی ډي څخه د هغه مکمل مشخصات او لوکیشن را پیدا کړو، نو دا چې څنګه کولی شو دې باندې نن کار کوو. د دې لپاره به تاسې داسې یو څه وکړئ چې هغوی تاسې یو لینک جوړوي. غواړم لومړی کې لږ څه تاسو ته لږ واضح کړم چې بیا وروسته زما په یعنې په عملي کړلو کې لږ تاسو ورباندې پوه شئ. دې کې څه یو څه کېږي چې تاسې باید په یوټیوب کې د یو څه لینک راواخلئ، د یو ویډیو لینک، داسې یو ویډیو لینک راواخلئ چې هغوی تاسو پوهېږئ چې یا هغوی خوښوي یا دا داسې چې هغوی ته یعنې داسې جالبه ویډیو اوسي په یوټیوب کې، نو چې هغه ورباندې کلیک وکړي. باید هغه ورباندې کلیک وکړي یا هم هغه یو ځل راخلاصه کړي، حتی یو ځل ورشي چې پلی هم نه کړي، مهمه نه ده. نو د دې لپاره به تاسې داسې یو ویډیو لینک رااخلئ چې هغه د دوی لپاره دلچسپه اوسي. نو مثال په ډول باندې زه راځم د دغه ویډیو لینک رااخلم. تاسو به لومړی د ویډیو لینک راواخلئ. کله مو چې ویډیو لینک راواخیستو کاپي به یې کړئ. کله مو چې د ویډیو لینک کاپي کړ تاسې به لاړ شئ ګوګل کروم به راخلاص کړئ، یعنې کروم براوزر به راخلاص کړئ. زه راځم دلته کروم براوزر خلاصوم او دلته به تاسې ولیکئ چې ګرابیفای به تاسې ډاټ لینک ولیکئ. دلته تاسې چې کله دا کلیک کړه نو دا به ډلیت او دا تاسې به ګرابیفای ډاټ لینک ووهئ او دلته به تاسې ښکته راشئ. دلته تاسې انټر ا ویلیډ یو آر ایل اور ټریکینګ کوډ، تاسې به په دې باندې هغه کوم لینک مو چې د یوټیوب نه راخیستی و د کومې ویډیو، تاسې به هغه دلته څنګه کړئ، دلته به هغه کاپي کړئ. کله مو چې کاپي کړئ تاسې دلته ګورئ چې کریټ یو آر ایل، دې باندې به تاسې کلیک کړئ. تاسې په دې کلیک کړئ او دلته آی اګري and create URL په دې باندې به تاسې کلیک کړئ. کله مو چې په دې کلیک کړ تاسې به دلته منتظر پاتې شئ او تاسې دلته ګورئ، دلته په دغه کاپي باندې به تاسې کلیک کړئ. دلته دا به تاسې څنګه کوئ، کاپي به یې کړئ. کاپي تاسې به دا څنګه کوئ، کاپي به یې کړئ. او کله مو چې دا کاپي کړه، زه دا اډ لرې کړم چې دا کاپي شو یا نه. تاسې به دا څنګه کوئ، کاپي به یې کړئ. سمه ده. کاپي مو چې کله کړ نو وروسته له هغې نه به تاسې دغه لینک راواخلئ او لاړ به شئ کوم کس ته چې تاسې غواړئ چې د هغې ادرس یا هم لوکیشن یا د هغه په اړه مکمل معلومات ترلاسه کړئ، نو تاسې به راشئ هغوی ته به دا لینک ولیږئ. زه مثال په ډول باندې دا لینک رالیږم دغه کس ته. ما دوه آی ډي ګانې خلاصې کړي دي په موبایل کې. اوس راځم دا څنګه کوم، دا دې کس ته لیږم. کله چې دا کس په دې باندې دا کله کلیک وکړي نو دا به څنګه شي، وروسته له هغې نه به دا ولیکل شي. دا اوس ولیږل شو. اوس دا کس که چیرته هر وخت چې د کوم کس ته چې ولیږل دا کس په دې باندې باید څنګه وکړي، کلیک وکړي. اوس ما دغه کس خپل آی ډي ته مې دا ولیږل، اوس زه هم هغې آی ډي کې دا راخلاصوم. تر څو چې راخلاص کړي نه اوسي تاسو دا کار نشئ کولی. نو په دې باندې دا خلاصوم، یو ځل کلیک ورباندې کوم، منتظر پاتې شو تر څو دا راخلاص کړي. نو تاسې به داسې یو لینک د ویډیو جوړوئ چې هغوی ته هم دلچسپه اوسي، په مثال کې دوی به پوهېږي هم نه. نو تاسو څنګه کوئ، وروسته له هغې نه به دوی اوس کلیک ورباندې وکړو او پلی هم کړه. تاسو به بیرته لاړ شئ بیا ګوګل کروم ته. کله چې دوی ورباندې کلیک وکړ بیا تاسې ګوګل کروم ته لاړ شئ او دلته به تاسې د پاس اول ټریکینګ ګریپای تاسې دلته کاپي درکوي. تاسې په دا کاپي کړئ او وروسته له هغې نه به دلته بیرته پیسټ کړئ البته او سرچ باندې به کلیک کړئ. کله مو چې دلته کلیک کړه اوس تاسو ته ګورئ دلته یې تاسو ته د مکمل مشخصات راویستل، ډیټ اینډ ټایم، آی پي ادرس، کنټري. دلته تاسې وګورئ کنټري فرانسه، فارس. تاسې په دې پورې مه ګورئ، تاسې به لومړی وړاندې راشئ او دغلته به تاسې وګورئ. دلته وګوره، دلته مکمل هغې ورکړي او دلته نور په د اول کې چې دی بوټ
بوت فیسبوک ډاټ کام د نور هیڅ کار نه کوي. نو تاسو به څنګه کوئ په دغه باندې البته دلته څو دانې ورکړي لکه اوس وګورئ دلته فرانس دی پاریس دی داسې په دې باندې تاسو کار مه لرئ. که چېرې تاسو پوهېږم په دې باندې چې د افغانستان کې اوسي فرانسه کې اوسي بیا هم مشکل نشته. تاسو دغلته وګورئ دا بي او ټي ګورئ دلته ګورئ دلته دغه یادوم دغه نور ټول په دغه نورو کې داسې څه شته او د افغانستان کې نشته. د موزیلا لینک ډاټ داسې دی. نو دا په دې معنا باندې چې دا زموږ څه دی همدغه زموږ د کوم کس چې موږ پسې لټه کوو یا معلومات پیدا کوو. نو د ټایم دا هغه وخت دی د دې په هیواد کې کوم ځای کې چې دی اوسیږي نو د دې کوم ځای کې اوسیږي دا آی پی ادرس به تاسو به همیشه داسې به حتما دا کاپي کوئ ځکه چې په دې آی پی ادرس تاسو د هغوی لوکیشن پیدا کولی شئ. تاسو به دا کاپي کوئ وروسته له هغې نه به تاسو وګورئ چې دا چېرته اوسي کابل افغانستان کارتسخي مالیزا دا چې دی یوزر اجنټ چې دی یوزر اجنټ د دوی چې دی مالیزیا او بخې دا څه دي او دا نور مشخصات همداسې چې دی خوا راشئ دلته چې دی هغه هوست نیم دلته هم کولی شئ هوست نیم راواخلئ او دلته کوم وای فای چې دوی کاروي زه دا اوس سټریم لینک کاروم. دلته اوس وګورئ دا نور فیسبوک دی خالی دی دا چې زه یم دا سټریم لینک کمیونیکیشنز زه خپله زما وای فای چې دی سټریم لینک نه مې راکش کړی دی. نو داسې به څنګه وکئ دلته مور انفو باندې به کلیک کړئ چې نور معلومات هم تاسو دل کړي. ډیټ ان ټایم وای دغه وخت دی آی پی ادرس یې داسې دا دی چې تاسو به حتما آی پی ادرس کاپي کوئ د دوی او کنټري افغانستان کابل کارتسخي او براوزر دغه دا چې دی سامسنګ براوزر دی که چېرته آیفون براوزر وي آیفون به راخلاص کړي. د اپریټینګ سیسټم یې چې دی انډرایډ 9 دی او همداسې یوزر اجنټ چې دی مالیزیا دی یعنې د مالیزیا کې چې جوړ شوی هر څه چې جوړ شوي دي دا ریفرینګ دا نه دی ورکړی او هوست نیم او دا هغه هوست نیم دی او دلته آی اس پی څنګه دی او دلته ډیوایس وګورئ دا ډیوایس زه خپله موبایل کوم موبایل کې دغه ایدي کاروي یا فیسبوک کاروي زه خپله سامسنګ ګلکسي اس اچ پلس همدغه د اوس پکې ریکارډ چې کوم همدغه یو سامسنګ ګلکسي اس اچ پلس دی او همداسې آی اس پی لکه مخکې مې چې تاسو ته وویل چې کوم وای فای پسې تاسو کنیکټ یې هغه تاسو ته ښکاره کوي دا دي دا مشخصات خو موږ را پیدا کړل چې کوم ځای کې دی چېرته دی د دې لوکیشن چېرته دی کابل افغانستان کارتسخي همداسې سامسنګ براوزر دی کوم موبایل کاروي د دې موبایل نوم چې دی موبایل کوم انډرایډ او هر څه آی پی ادرس هم درکړو کوم وای فای استفاده کوي. اوس زه راځم د دوی لوکیشن پیدا کړم په نقشه کې. نو د دې لپاره به تاسو لاړ شئ هغه تاسو مخکې ولیدل چې موږ آی پی ادرس د هغوی کاپي کړ نو تاسو به راشئ دلته ګوګل ته او ګوګل کې به دلته تاسو سرچ کړئ چې آی پی ټریکر تاسو به دا سرچ کړئ. کله مو چې دلته سرچ کړو نو تاسو به دغه اول باندې تاسو کلیک کړئ. کله مو چې دلته کلیک کړ تاسو به ښکته راشئ ښکته راځو تاسو به ښکته راشئ او دلته به څه وکړئ دلته به هغه دغه کس د دې کس چې تاسو موږ آی پی ادرس راواخیستو دا به دلته څنګه کوئ پیسټ کړئ. تاسو به ټرس آی پی وذ آی پی ټریکر تاسو په دې باندې کلیک کړئ دلته هغه ټول what is the location for this دا چې د our tracking system has found the location of IP د دغه IP at literature language دا ټول did you know that the Afghanistan is a country in Asia and here we will start دغه ټول معلومات دغه کس په اړه درکوي دغه ځای په اړه باندې درکوي چې کوم ځای دی. are you looking for the exact physical address دلته تاسو وګورئ for the IP یعنې د physical address تاسو غواړئ you will be probably not know the exact physical address of internet device mobile phone computer PC website دلته نور تاسو معلومات دي او ښکته به تاسو راشئ دلته دغه کس درکوي لوکیشن تاسو درکوي نو تاسو به دا ښه را نږدې کړئ دغه کس لوکیشن را پیدا شي. نو موږ منتظر کېږو تر څو دا د دې لوکیشن د موږ چې کوم لوکیشن دی دا را پیدا شي. تاسو دا پاس ګورئ زما نیټ لږ څه کمزوري کوي نو تاسو بیا کولی شئ په دې طریقه باندې دلته هغه د هغه کس ادرس هم لوکیشن هم په دې طریقه باندې را پیدا کړئ. نو دا ول دا د دې طریقه چې څنګه کولی شو د یو کس مکمل معلومات او لوکیشن د هغوی د آی ډي څخه را پیدا کړو د هغوی د آی ډي یا هم یو کس موږ ته مزاحمت کوي یا هم یو کس غواړي د هغې ادرس را پیدا کړو نو په دې طریقه باندې تاسو پیدا کولی شئ د هغوی مکمل ادرس او لوکیشن را پیدا کړئ.